له میینېدو مخکې دا خبرې په پام کې ونیسئ. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی. خاص مینانو لپاره. مینتوب که غواړئ که نه غواړئ یو تصادفي یا حتمي مسله ده چې ژوند کې ورسره مخ کېږئ. پښتو متل دی: د شپې ټول خلک ډارېږي، څوک حال وایي څوک یې نه وایي. د مینتوب موضوع هم همداسې ده. ټول مینېږي خو څوک یې حال وایي څوک یې نه وایي، او څوک پکې کامیابېږي او څوک ناکامېږي. دلته به ځینې هغه ټکي درسره شریک کړو چې له مینتوب مخکې زده کول ضرور دي. هغه څوک چې غوښتنه یې لري. هر څوک د ځان لپاره یو تصور لري، یو خیال لري او یو ارمان لري چې هسې یا داسې یو څوک شي. تاسې به هم خامخا داسې هیلې او ارمانونه لرئ. مخکې له دې چې مین شئ د همغسې کس جوړېدو هڅه وکړئ چې نیت یې لرئ. له دې سره کولی شئ وار د مخه د خپل قوت او کمزورۍ ټکي معلوم کړئ او لازم چلند ورسره وکړئ. تر دې وروسته که مینېږئ مقابل لوري نه درسره په عذابېږي. تاسې خپل ځان اصلاح کړئ، خپلې ښېګړې او بدګړې در معلومې وي او مینتوب مو په اسانه مخته ځي. خیالي مینه کتابونو کې وي. تر دې مخکې چې مین شئ په دې باید پوه شئ چې خیالي مینه او استوارۍ رابطې یوازې په کتابونو کې وي. معنا دا چې هیڅ مینه په واقعیت کې هغسې نه وي لکه په کتابونو کې چې وي. هیڅکله له خپلې مینې هغه تمه مه لرئ لکه د لیلا او مجنون مینه، د شیرینۍ او فرهاد مینه او یا د داسې نورو مینانو مینې. د خیالي مینې توقع مه لرئ. واقعیتونه درک کړئ او ورسره ځان عیار کړئ. ډېرې توده مه خورئ. ځینې خلک مینه افراط ګڼي او افراطي چلند ورسره کوي چې پایل یې تر هر چا خپله هماغه ته بد وي. که مینېږئ نو واقعیتونه مه هېروئ، خاصتاً که په افغانستان کې یاست او د دودیزو کورنیو لرئ. هڅه وکړئ چې داسې چا سره مو مینه رانشي چې د تلې ګنډې مو سره برابرې نه وي. دا مو راتلونکې خرابوي، یو ځای کېدل مو ننګوي، او که سره یو ځای هم شئ یعنې واده مو سره وشي، ګډ ژوند به مو له ننګونو ډک وي او حتی له ناکامۍ سره به مخ وئ. نو ښه ده چې په عامه اصطلاح خپلې بړستنې سره پښې وغځوئ او داسې چا باندې مین مه شئ چې اقتصادي، ټولنیز، اخلاقي او نور مسایل مو سره زیات توپیر لري. یو طرفه مینه مه کوئ. د مینې دنیا کې یوه له تر ټولو عامو او خورا بدو ستونزو څخه د مینې یو طرفه والی دی. تاسې پوره کوشش وکړئ چې هیڅکله د داسې کومې مینې قرباني نه شئ. داسې مینه مو ژوند او راتلونکی بربادوي، عبثه وي، کومه لاسته راوړنه نه لري بلکې خرابېږي، بربادېږئ او له لاسه مو موروړو پرته بل هیڅ انجام نه لرئ. ملګرو، خدای دې وکړي ویډیو نه مو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.